سوچ وکړئ چې داسې یو بلا چې په هوا کې هلیکاپټر ماتولی شي. نن به موږ د یو داسې غټ مار په باره کې خبرې کوو چې ګولۍ او بمونه یې هم نشي وجلی. قصه د یو ناشنا او خالي جزیرې نه شروع کیږي. د بره نه چې ورته ګوري نو دا ځای ډېر ښکلی ښکاري، خو په دې ګڼ ځنګل کې یو تور راز پټ دی. د پوځ غټ غټ ټرکونه او هلیکاپټر په ځنګل کې روانې وي. دا قافله د لین په نوم یو جنۍ او د هغې دوه ملګري یو های ټیک بلډینګ ته وړي. کله چې ټرکونه په کچه سړک روان وي نو یو وړوکی مار د ټرک د ټایر لاندې چقني شي. داسې ښکاري لکه دا چې یو معمولي حادثه وي، خو چې څنګه ټرک مخکې لاړ شي مړ مار ناڅاپه حرکت شروع کړي او بیرته ژوندی شي. دا منظر ښایي چې په دې جزیره کې څه ډېر عجیبه او غیر فطري کارونه روان دي. د دې نه وروسته هغوی خپل منظر ته ورسیږي، یو غټ او پټ د ریسرچ مرکز. دلته ساینسدانان په مارانو باندې خطرناکې جنیټیکل تجربې کوي. په لیب کې دننه حالات ډېر خراب وي. یو ملګری په وارخطایۍ وایي چې د هغوی وروستنۍ تجربه یو ځل بیا ناکامه شوې ده. هغه خبرداری ورکړي چې هغوی ته پکار دي دا کار بند کړي. که دا غیر قانوني ریسرچ همداسې روان وي نو بهرنۍ دنیا به پرې شک وکړي او دا ټول پراجیکټ په بند کړلی شي. د هغوی سره وخت لږ دی، خو مشر ساینسدان ډاکټر کیو عزت کوي چې هغه به دا ریسرچ په هر قیمت سرته رسوي. هغه په خپل کار کې دومره ورک دی چې د هیڅ پروا نه کوي. هغه وایي چې دا اوس پرېښودل د میلیونونو ډالرو تاوان دی، ځکه نو هغه دا ریسرچ نه بندوي. د لیب نه بهر منظر بیخي د ویرې نه ډک وي. ساینسدانان په زرګونو واړه جینیټیکلي بدل شوي ماران د غټو باکسونو نه یوې ژورې کندې ته وغورځوي. دا منظر چې لین ویني نو ډېره ویریږي. لین د شیشې د یوې غټې کمرې مخې ته ولاړه وي. په هغې کمره کې د هغوی د ریسرچ تر ټولو غټه نتیجه بندوي. ډاکټر دا بلا ولې جوړه کړې وه؟ هغوی غوښتل چې د دې مار جینز وکاروي او نور ماران هم داسې طاقت ورکړي. لین پوهیږي چې حالات د کنټرول نه وتلي دي، نو هغه یوه سخته فیصله وکړي او خپل ټیم ته وایي چې د کمپیوټر نه ټول ډیټا او ثبوتونه ختم کړي. هغه پوځیان ته حکم وکړي چې بهر په کنده کې پراته زرګونو ماران وسوځوي او لیب تباه کړي. ډاکټر ورته د یوې اخري موقع زاري کوي، خو لین یې نه مني. هغه یو بټن ووهي چې مار ته یو زهرجن ستن والی شي، خو په مار باندې د زهرو هیڅ اثر نه کیږي، بلکې هغه نور هم غوسه شي. هغه مار د ده د وجې نه چغې وهي او دا چغې دومره زورورې وي چې بهر پراته ټول ماران یې واوري او د خپل مشر غږ ته جواب ورکړي. هر خوا تباهي شروع شي. غټ مار د شیشې پنجره ماتولو کوشش کوي. لین ویریږي او ایمرجنسي سیسټم آن کړي چې مار په کمره کې ژوندی وسوځي. اور هر خوا خورېږي، خو دا بلا دومره طاقتور وي چې اور ورته هم هیڅ نقصان نسي رسولی. په دې کې بهر واړه ماران د کندو نه راوځي او پوځیانو او ساینسدانانو حملې کوي. یو قتل عام شروع شي. کله چې لین ویني چې حالات ډېر خراب شول هغه خپل ملګری واخلي او هلیکاپټر ته منډه کړي. فوجي ډاکټر د چان په ګولۍ وولي چې د هغه راز پټ پاتې شي، خو هغه غټه بلا اوس د قید نه آزاده شوې وي. فوجیان بمونه او ګولۍ استعمالوي، خو هغه نه مړ کیږي. په اخر کې غټ مار شیشه ماته کړي او په فوجیانو حملې شروع کړي. هغه خلک روغ په خوله کې تیروي. لین په خوشحالۍ په هلیکاپټر کې کیني او خپل ملګري ته وایي چې دا ګن صفا کړه او په خپله وتښتي. هغه غریب ملګری یوازې پاتې شي چې پاتې فوجیان بیرته مرکز ته بوځي، خو د مارانو لښکر د هغوی لاره بنده کړي. په هوا کې یو غټ مار ټوپ ووهي او یو بل هلیکاپټر ټوټې کړي. په ځمکه پاتې ملګری پوه شي چې دا فوجیان دا بلا نشي مړه کولی، نو د ځان بچ کولو لپاره ځنګل ته وتښتي. یو فوجي په ټرک کې د تښتېدو کوشش کوي، خو مار یې نه پرېږدي. مار ورپسې شي او غټ ټرک د غره نه راپرېوځي او تباه شي. اوس هغه دوه ملګري په ځنګل کې د ژوند لپاره منډې وهي او غټ مار ورپسې وي. مار په هغوی حملې وکړي او جنۍ سخت زخمی کړي. د هغې ملګری هلک خپل ژوند په خطر کې واچوي چې هغه بچ کړي او مار ته په سترګو کې چاقو ورکړي. مار د درد جنۍ لرې وغورځوي. جنۍ هلته خپلې اخري ساه واخلي او مړه شي. هلک ډېر خفه وي، خو د ژړا وخت ورسره نشته. مار بیرته راشي او هغه هم ووجني. بل خوا دوه پوځیان چې سیند ته تښتېدلي وو په کښتۍ کې د سیند پورې وتلو کوشش کوي، خو مار اوبو ته ورپسې ورشي او هغوی هم وخوري. په لږ وخت کې مار د ټولې جزیرې خلک خاموشه کړي. قصه اوس څو کاله مخکې لاړه شي. موږ اوس یو کروز کښتۍ وینو چې په قلاره روانه ده. هر څه نارمل ښکاري. خلک پارټي کوي، ګانې چلیږي او ټول خوشحاله دي. په دې مسافرو کې زموږ هیرو یان هم وي. یان ډېر هوښیار او پیټ سړی وي. د هغه خیال شي چې یوه جنۍ په پټه د هغوی تصویران وباسي. یان هغه ونیسي او تپوس ترې وکړي تا زموږ تصویران ولې وباسي. لی ورته وایي چې هغه د یو میګزین لپاره کار کوي، خو یان شکي شي او د هغې د کیمرې نه ټول تصویران ډیلیټ کړي. په دې وخت کې لی ورته وایي زه پوهېږم ته چا پسې ګرځي. یان حیران شي، خو مخکې له دې چې پوښتنه وکړي کښتۍ ته یوه غټه جټکه ورکړلی شي. داسې ښکاري چې په زرګونو ماران د کښتۍ په دیوالونو راخیږي او په ټوله کښتۍ کې خورېږي. د پارټۍ ماحول په چغو او ژړا بدل شي. یان سمدستي خطره محسوس کړي، لی واخلي او منډه وهل شروع کړي. په لاره کې هغه د کښتۍ د یو کارکوونکي نه د پوښتنې کوشش وکړي، خو مخکې له دې چې هغه څه ووایي همهغه پخوانی غټ مار د تیارې نه راوځي او هغه سړی تیر کړي. دا همهغه د جزیرې بلا وه. ټول ډېر ویریږي، خو یان او لی هوښیار وي.
هغوی چې څومره خلک کولی شي راټول کړي او منډې وهي. هر خوا همهغه واړه ماران وي چې ساینسدانانو په کندو کې غورځولي وو، یعنې یو تبرګی راواخلي چې ماران پې ووځني او مخکې لاړ شي. هغوی یو ځګي ته ورسیږي چېرته چې یو مالدار سړی په وي آی پي کمره کې بند وي او بهر ورته هر څوک منتونه کوي چې دروازه ورته کولاو کړي، خو هغه یې خبره نه مني، خو هغه ته د خپل بد عمل سزا میلاو شي. واړه ماران د هوا د لارې د هغه کمرې ته ننوځي او هغه وچیچي. بهر ناست خلک صرف د هغه چغې اوري. یان هغوی ټول د انجن روم ته بوځي چېرته چې یو زوړ سړی د خپل نوسۍ د پټولو کوشش کوي. یان فیصله وکړي چې د هغه هم مدد وکړي. په دې وخت کې د یان یوې بلې خبرې ته خیال شي. دا ټول ماران په اصل کې نه لیدلی شي او نه اورېدلی شي. هغوی صرف د خلکو د پښو اوازونو ته راځي او حملې کوي. دې په لیدو هغه ټولو ته بیخي د خاموشۍ لپاره اشاره وکړي. ټول خلک ودرېږي او د ماشینونو شاته پټ شي، حتی ساه هم بندوي. په دې وخت کې همهغه غټه بلا کمرې ته راننوځي. هغه هغوی ته ډېره رانږدې شي چې اواز واوري، خو چې هېڅ حرکت نه وي. هغه د وتلو کوشش کوي، خو په بدقسمتۍ سره د یوې جنۍ موبایل اواز وکړي او مار په غوسه په همهغه حواس حمله وکړي. خلک د خپل ژوند لپاره بره لاړ شي او د وسپنې یو غټ فریزر ته ننوځي. د فریزر درنه دروازه بند شي او مار په زور دروازه په خپل سر ووهي، خو هغه دروازه نه ماتیږي. د اوس لپاره هغوی بچ شوي دي. بهر خاموشي شي او هغوی سوچ کوي چې مار لاړو، خو اوس بله مسله پیدا شوه. هلته ډیره یخني وه او که هغوی ډیر وخت پاتې شو نو مړه به شي. هغوی سوچ کوي چې څه وکړي. په دې کې یان ګوري چې په ګروپ کې یوه جنۍ مار چیچلې ده. د هغوی سره هیڅ دوایي نشته او که دوایي ورته میلاو نه شوه نو هغه به مړه شي. هغوی فسټ ایډ کټ لټوي خو هیڅ نه وي. یان ته پته وي چې د ډیر وخته پورې به دلته پاتې نه شي. هغه یو خطرناک پلان جوړ کړي چې هغه به بهر لاړ شي او د مار خیال به بل طرف ته کړي چې نور خلک وتښتي. ناڅاپه د هغه ملګری جو هغه ودروي مخکې له دې چې خبره وکړي. هغې زخمي جنۍ په خپله دروازه خلاصه کړه او بهر یې منډه کړه. مار په هغې جنۍ پسې روان شو او نورو خلکو ته د تښتېدو موقع میلاو شوه. هغې جنۍ د نورو خلکو ژوند دپاره داسې کار وکړو ځکه هغه پوهېده چې هسې هم هغه مړه کېدو واله ده. هغې مار فریزر ته دننه کړو او دروازه یې ورپسې بنده کړه. یان په دې ډېر خفه او غوسه شي. پاتې خلک د کپتان برج ته ورسیږي. هلته کپتان مړ پروت وي او کښتۍ ولاړه وي. کښتۍ چلول په هر قیمت پکار وي. لی وایي چې هغه کښتۍ چلولی شي. کله چې هغوی د چلولو کوشش کوي یو غټه دماکه کښتۍ وخوځوي. د بهر نه لیدلی کېږي چې غټ مار په اصل کې د اوبو نه راوتلی دی او د ټولې کښتۍ نه تاو شوی دی. هغه په خپلې غټې خولې په کښتۍ حملې کوي. یان او جو بهر وځي چې هغه ودروي، خو مار ډېر خطرناک او غټ وي. یان پوهه شي چې کښتۍ نشي بچ کېدی. هغه جو ته وایي چې ټول خلک په لایف بوټس کې کېنوئ. ټول د هغه خبره ومني. په دې کې یان په خپله په ټوله کښتۍ کې تیل وشیندي چې اور ورته کړي. لی او نور خلک په وړو کښتو کې سمندر ته کوزېږي او د یان انتظار کوي چې شاید هغه ژوندی وي. ناڅاپه په کښتۍ کې یوه غټه دماکه وشي او اور ولګي. د ټولو امید ختم شي، خو په اخره لمحه کې یان د اوبو نه راوځي او هغوی کښتۍ ته راکاږي. یان بېهوشه شي. بل سبا سهار د هغوی کښتۍ د یوې جزیرې غاړې ته ورسیږي. یان په هوش کې راشي او ټول جزیرې ته وخیږي. خو دلته هم ژوند اسان نه وي. یو ځل بیا ویره خوره شي. هغوی د یوې بلا نه تښتېدلي وو، خو دلته په سلګونو نورې بلاګانې وي. دا غټ ځناور وو چې انسانان یې خوړل. یوې جنۍ خپه په یوې تیږه ولګي او ځمکه سخته وخوځېږي. هغه تیږه نه وي بلکې یاروونکې بلاګانې وي. هغوی د ځمکې نه راپورته شي او یوه جنۍ تېره کړي. یان ته پته ولګي چې دا بلاګانې ړندې دي، خو د وینې په بوی راویښېږي. د هغې جنۍ د خپې نه وینه بهېدلې وه ځکه هغوی ټول راویښ شول. یان پوهه شول چې دا اورېدلی هم شي، نو ټولو ته یې وویل چې په قلاره ځئ. هغوی د ځنګل منځ ته ورسیږي او هلته د پوج د سپلایي کیمپ هم وي. هلته ډېر بمونه او وسلې وي چې هغوی د ځان دپاره راواخلي. هلته ورته واکي ټاکي هم میلاو شي، خو سیګنل نه وي. هغوی مخکې ځي چې یو غټ جوله وویني. جوله یو سړی وخوري. ټول په ویره کې وتښتي او په هغې بلا بمونه او ګولۍ استعمالوي، خو هغه نه ویریږي. په اخر کې هغوی یو پټ بیلډینګ ته ورننوځي چې دا هم هغه د فلم د شروع ریسرچ سنټر وي. دننه تیاره او دوړې وي او د ساینسدانانو مړي پراته وي. ناڅاپه د لیب لیټونه ولګي. یان حیران شي چې بټن چا وواله. هغه په هر چا شک کوي. ټول د آرام لپاره سملي، خو یو سړی په پټه په لیب کې څه لټوي. هغه یو پوسټر لرې کړي او هلته ورته یو ډایري میلاو شي. دا سړی بل څوک نه بلکې هم هغه ډاکټر کیو وي. هغه مړ نه وي بلکې ځان یې مړ کړی وي او دا هر څه هغه پلان وي چې خلک دلته راولي. هغه د کښتۍ پایلټ هم وجلی وي چې کښتۍ دلته راشي. هغه مار وجل نه غوښتل بلکې د هغه د وړلو لپاره راغلی و. یان یو غار غوندې ځای ته ورسیږي چېرته چې هم هغه غټ مار چې د اور نه بچ شوی و هلته ناست وي. مار یان پیژني او د بدل لپاره ورباندې حملې کوي. جو د یان د بچ کولو لپاره د مار مخې ته ودرېږي چې یان وتښتي. یان بهر وځي او د دروازې بټن ووهي چې جو او مار دننه بند پاتې شي. یان ډېر وجاړي ځکه هغه پوهېدو چې ملګری یې مړ شو.
په دې کې د هغه واکي ټاکي غږ وکړي. د بچ کولو ټیم ورته وایي چې موږ سبا سهار راځو، ټول خوشاله شي، خو د یان په سترګو کې د بدل اور وي. هغه وایي چې تر څو دا بلا ژوندی وي موږ نه ځو. هغه د خپلو ملګرو د بدل اخیستلو پلان جوړ کړي. ډاکټر کیو په دې وخت کې خپل اصلیت وښایي او په یان د چاقو حمله وکړي چې خپله بلا بچ کړي، خو یان هغه زخمي کړي. ډاکټر کیو خاندي او وایي چې دا مار ما جوړ کړی دی. په دې کې دروازه خلاصه شي او مار راوځي. ډاکټر سوچ کوي چې مار به د هغه خبره ومني، خو مار هغه وخوري. هغه د مار خیال ځان ته کړي او هغې درې ته یې بوځي چېرته چې همهغه د تیږو بلاګانې وده وي. هلته چې ورسېږي یان د وینې یو بوتل لاندې وغورځوي. ټولې بلاګانې د بوی نه راویښې شي. مار په یان حمله کوي خو یان هغه لاندې وغورځوي. مار د هغو بلاګانو په منځ کې پرېوځي او په زرګونو بلاګانې په یو ځل په مار ورټوپ کړي. مار د درده چغې وهي خو په اخر کې مړ شي. د فلم په اخري سین کې سبا سهار لمر راخیږي. یان لی او نور ملګري د سمندر په غاړه ولاړ وي او ویني چې د بچ کولو کښتۍ را روانې دي. هغوی ډېر ستړي وي خو جذبه یې لوړه وي او داسې د دې خطرناکې جزیرې نه د هغوی د وتلو قصه ختمه شي. ګرانو ملګرو، که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.